دا چې اوس د ایران او اسرائیل جګړه لا هم ادامه لري. نو دغه جنگ د افغان میشتو حامله میندو په ماشومانو کوم ناوړه او مرګوني تاثیرات لري. خو مخکې تر دې چې پر دې مشکلاتو او معیوبیتونو باندې خبرې وکړو، د یو ډاکټر په صفت زه تاسو ته یو مشوره درکوم. هغه دا چې تر هغه وخته د ماشوم راوړلو لپاره تصمیم ونیسئ تر څو دا بدمرغه جنګ پای ته نه وي رسېدلی. مګر که چیرې تاسې اوس په کورنۍ کې حامله میرمن لرئ، نو لطفا هغه د سرحدي ولایتو څخه لرې ولایتونو ته د ولادت تر وخته انتقال کړئ، او یا هم په کور کې داسې محیط ورته جوړ کړئ چې تر څو میرمن د اټومي ذراتو څخه خوندي واوسي او په ماشوم کې د اټومي ذراتو په خاطر مشکلات رامنځته نه شي. د اټومي بم له انفجار سره تماس په ځانګړې توګه د هغه د وړانګو راډیشن سره کولی شي چې د جنین لپاره ډېر خطري زیانونه رامنځته کړي، په ځانګړې توګه که ښځه د امیدوارۍ په اولو 3 میاشتو کې، ځکه جنین په دې وخت کې تر ټولو ډېر د ودې یا د ګډوډۍ له پلوه زیان پذیره وي. کله چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي اټومي حمله وسوه، نو د هغوی په نتیجه کې د جاپان د حامله میندو په ماشومانو کې چې کوم مشکلات او بېنظمي رامنځته سوې، اوس زموږ د حامله میندو ماشومان هم یاد حالت ته مساعد دي. اوس دلته سوال دا ده که چیرې د یو میرمن حمل ولري او د اټومي بمونو د ذراتو سره مخامخ سي، نو په ماشومانو کې به کوم مرګوني مشکلات او معیوبیتونه رامنځته سي. اوس به ورباندې خبرې وکړو. لومړی مایکروسیفالي، یعنې د سر غیر عادي کوچنیوالی او د مغز نیمګړتیاوې ماشوم ولري، چې په نتیجه کې به شدید دماغي کمزوري او عصبي ستونزې ماشوم ته پیدا کېږي. دوهم، ماشوم ته فکري نیمګړتیا، ذهني شاته پاته والی او یا هم دماغي تاخر پیدا کېږي. اټومي وړانګې کولی شي د مغز وده خرابه کړي. کله چې د ماشوم مغز په کافي اندازه باندې وده ونه کړي، نو کله چې ماشوم ځوان شي، خو بیا هم دماغي حالت به یې د ماشوم غوندې وي، چې په زده کړو او د ژوند په نورو مهارتو کې به شاته والی ولري. دریم حالت ته ګروت ریټارډیشن وایي. کله چې ماشوم د مور په رحم کې د اټومي بمونو د وړانګو یا ذراتو سره مخامخ شي، نو په داخلي رحمي ژوند کې د ودې د شاته والی یا ګروت ریټارډیشن سره مخامخ کېږي. مګر یوازې د رحم په داخل کې نه، بلکې د تولد څخه وروسته هم د ماشوم عمومي وده اغېزمنولی شي. څلورم، اټومي ذرات د داخلي رحمي ماشوم د مخ د جوړښت د خرابوالي یا فاشل مالفورمیشنز لامل کېږي. کله چې ماشوم تولد شي، نو په ماشوم کې به د شونډو او یا هم د تالو چاک موجود وي، چې ورته کلیفت لیپ او هم کلیفت پلیټ وایي. پنځم، بیا کله چې ماشوم د مور په رحم کې د اټومي بمونو د وړانګو یا ذراتو سره مخامخ شي، نو په ماشوم کې د سترګو ستونزې یا آی ډیفیکټس رامنځته کېږي، چې کېدلی شي ماشوم انوفتلمیا حالت ولري، چې په دې حالت کې یو ماشوم یوه هم یا دواړې سترګې ونه لري. کېدلی شي چې ماشوم مایکروفتلمیا ولري. په دې حالت کې بیا ماشوم یوه یا دواړې سترګې ډېرې کوچنۍ وي، او ممکن داسې نور مشکلات هم په سترګو کې د اټومي ذراتو یا وړانګو په خاطر په ماشوم کې رامنځته شي. شپږم مشکل د اټومي ذراتو په خاطر په داخلي رحمي ماشوم کې چې رامنځته کېږي، هغه د اندامونو ستونزې یا هم لیمف ابنارمالیټیز، چې دا یو داسې حالت دی کله چې ماشوم تولد شي، نو ممکن ماشوم لاسونه یا هم پښې ونه لري، او یا هم داسې لاسونه او پښې ولري چې په کافي شکل سره یې وده نه وي کړې، یا به یو لاس ولري یا به دواړه لاسونه ولري، خو هغه به کوچني وي، نورماله به نه وي. اووم، بیا په ماشومانو کې د جینیټل اینډ یورینري ټرکټ مالفورمیشن رامنځته کېدلی شي، یعنی د جنسي سیستم او بولي سیستم مشکلات، چې کېدلی شي د ماشوم پښتورګي، مثانه او جنسي غړي په کافي شکل سره جوړ نه شي، او په یادو غړو کې مختلف مشکلات رامنځته شي. اتم، بیا د ملا د تیر او عصبي ټیوب تشوشات رامنځته کېدلی شي، چې دې ته بیا سپاینل کارډ اینډ نیورال ټیوب ډیفیکټس وایي، او په دې حالت کې ماشوم د ملا په تیر کې یو راوتلی ساختمان لري، چې دې ته بیا سپاینا بایفیډیا وایي، او د دې باوجود کېدلی شي چې د دې ذراتو په خاطر ماشوم مطلق سر یا جمجمه ونه لري، چې په قسمي یا مطلق شکل سره به د دماغ پکښې موجود نه وي. نهم آفت چې د اټومي ذراتو په خاطر په داخلي رحمي ماشوم کې رامنځته کېږي، هغه ته د ماشومتوب سرطانونه وایي. په خاص ډول د وینې سرطانونه په ماشومانو کې رامنځته کېږي. بالاخره لسم مشکل دا دی که چیرې حامله مور د اټومي ذراتو یا وړانګو سره خصوصا د حمل په اولو 3 میاشتو کې مخامخ شي، نو امکان د دې شته چې میرمن خپل ماشوم سکت یا نقصان کړي.